بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ درسي ویډیو کې موږ او تاسې پر هغه ستونزو باندې غږیږو چې د امینو اسیدونو په میتابولیزم کې رامنځته کیږي. دغه ستونزې او ناروغۍ کېدلی شي د امینو اسیدونو په کاتابولیزم کې موجودې وي او یا هم کېدلی شي د امینو اسیدونو په میتابولیزم کې وي، یعنی انابولیزم کې هم کېدلی شي، په انابولیزم کې وي او هم کېدلی شي په کاتابولیزم کې وي. ډېری دغه ستونزې هغه د یوه انزایم د عدم فعالیت څخه یا د انزایم په سنتیز کې د نقص له امله او یا هم د انزایم د نشتون له امله رامنځته کیږي. ټولې هغه ناروغۍ او ستونزې د امینو اسیدونو په میتابولیزم کې چې د انزایم د ستونزې له امله رامنځته کیږي، که هغه د انزایم کمبود وي، که هغه د انزایم په درست شکل سره نه سنتیز کېدل وي او یا هم که د انزایم نشتون وي، دغه ستونزې جینیټیکي منشأ لري، یعنی د دوی په جینونو کې میوټیشن رامنځته کیږي او د دې سبب کیږي چې انزایم په درست شکل سره یا سنتیز نشي او یا هم هیڅ سنتیز نشي. یو د دغو ناروغیو څخه هغه د هایپر فینایل الانیمیا ناروغي ده یا هم فینایل کیټونوریا. له نامه څخه معلومیږي د هایپر فینایل الانیمیا یعنی هغه ناروغي چې په دغه ناروغانو کې د فینایل الانین امینو اسید چې یو ضروري امینو اسید دی د هغې سویه له خپل نارمل حالت څخه هغه لوړیږي، هم په پلازما کې، هم په یورین کې او هم په انساجو کې. د فینایل الانین امینو اسید سویه له خپل نارمل حالت څخه په دغه ناروغانو کې لوړیږي. که چیرې د فینایل الانین امینو اسید نارمل سنتیز یا میتابولیزم، البته میتابولیزم په نظر کې ونیسو، فینایل الانین امینو اسید د فینایل الانین هایدروکسیلیز انزایم په واسطه باندې هغه ټایروزین ته تبدیلیږي. کله چې د فینایل الانین امینو اسید ټایروزین ته تبدیلیږي، چې ټایروزین خپل یو غیر ضروري امینو اسید دی او په داخل لوزید کې له فینایل الانین څخه سنتیز کیږي، په دغه تعامل کې یو مالیکول د تترا هایدروبایوپټرین هغه اکسیډه کیږي او تبدیلیږي دای هایدروبایوپټرین ته. تترا هایدروبایوپټرین مالیکول د ګوانوزین ټرایفاسفیټ یا هم د جی ټي پی مالیکول څخه د مختلفو انزایمونو په واسطه باندې په مختلفو مرحلو کې او کیمیاوي تعاملاتو کې هغه تولیدېږي. کله چې فینایل الانین ټایروزین ته تبدیل شي او یو مالیکول د تترا هایدروبایوپټرین هغه دای هایدروبایوپټرین ته تبدیل شي، لدې وروسته د دای هایدروبایوپټرین ریډکټیز انزایم په واسطه باندې دای هایدروبایوپټرین هغه تترا هایدروبایوپټرین ته تبدیلیږي، یعنی یو مرحله طی کوي، یو سایکل کوي. یعنی فینایل الانین چې کله ټایروزین ته تبدیلیږي، تترا هایدروبایوپټرین هم دای هایدروبایوپټرین ته او بیرته دای هایدروبایوپټرین تترا هایدروبایوپټرین ته تبدیلیږي، ترڅو د بل ریاکشن یا د بل تعامل لپاره چې د هغې کې فینایل الانین ټایروزین ته تبدیلیږي برخه واخلي. په هایپر فینایل الانیمیا ناروغۍ کې فینایل الانین امینو اسید هغه ټایروزین ته نشي تبدیلیدلی. کله چې فینایل الانین ټایروزین ته تبدیل نشي، د فینایل الانین سویه په داخل د وضعیت کې له نارمل حالت څخه لوړیږي، ځکه فینایل الانین امینو اسید یو ضروري امینو اسید دی، موږ یې له خوراکي توکو څخه اخلو. کله چې فینایل الانین امینو اسید موږ په نارمل حالت کې له خوراکي توکو څخه واخلو، یو تعداد دغه امینو اسیدونه هغه د وضعیت د پروتینونو په سنتیز کې برخه اخلي او یو تعداد دغه د فینایل الانین امینو اسیدونه هغه ټایروزین ته تبدیلیږي. کله چې دغه پروسه مختل کیږي ترڅو فینایل الانین ټایروزین ته تبدیل نشي، هغه مقدار امینو اسیدونه د فینایل الانین چې ټایروزین ته تبدیلیدل هغه نشي تبدیلیدلی او بل اخر سویه د فینایل الانین په داخل د وضعیت کې له خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. د دغه ناروغۍ لاملونه کېدلی شي مختلف وي، او همدا لامل دا دی چې د فینایل الانین هایدروکسیلیز انزایم کې ستونزه وي، یعنی دا انزایم نشي کولای چې په درست شکل سره خپل فعالیت ترسره کړي ترڅو فینایل الانین هغه ټایروزین ته تبدیل شي. کېدلی شي د انزایم کمبود یا ډیفیشنسي وي، کېدلی شي د انزایم فعالیت په درست شکل سره نه وي، چون میوټیشن په جین کې رامنځته کیږي، هغه نشي کولای چې خپل فعالیت په درست شکل سره ترسره کړي، بل اخر د دې لامل کیږي چې فینایل الانین سویه
په داخل د وضعیت کې لوړه شي. دوهم لامل ټول هغه انزایمونه چې ټیټرا هایدروبایوپټرین مالیکول له جی ټي پی یا له ګوانوزین ترایفاسفیټ څخه سنتیز کوي. په دغه انزایمونو کې ستونزه وي یا د هغې ډیفیشنسي ولیدل شي یا هغه خپل فعالیت په درست شکل سره ترسره نشي کړلی، دا د دې لامل کیږي چې ټیټرا هایدروبایوپټرین سنتیز نشي. کله چې ټیټرا هایدروبایوپټرین نه سنتیز کیږي په دغه حالت کې فینایل الانین هم تایروزین ته نشي تبدیلیدلی. دا هم د دې لامل کیږي چې د فینایل الانین سویه په داخل د وضعیت کې له خپل نارمل حالت څخه لوړه شي. همدارنګه هغه انزایم چې دای هایدروبایوپټرین ټیټرا هایدروبایوپټرین ته تبدیلوي ترڅو په بل تعامل کې برخه بیرته واخلي، په دغه انزایم چې دای هایدروبایوپټرین ریډکټیز دی په دغه انزایم کې ستونزه وي، دغه هم د دې لامل کیږي چې فینایل الانین تایروزین ته تبدیل نشي. ځکه دای هایدروبایوپټرین باید بیرته ټیټرا هایدروبایوپټرین ته تبدیل شي. ټیټرا هایدروبایوپټرین باید بیرته په دغه تعامل کې برخه واخلي، چون دای هایدروبایوپټرین چې سنتیز شوی دی یا ترلاسه شوی په دغه تعامل نتیجه کې هغه دای ټیټرا هایدروبایوپټرین ته نشي تبدیلیدلی. دا د دې سبب کیږي چې خپل د ټیټرا هایدروبایوپټرین سویه په داخل د محیط کې کم شي یا بل اخره بیخي د هغې سویه صفر ته راټیټه شي، وجود ونه لري، ټول مالیکولونه دای هایدروبایوپټرین ته تبدیل شي. دا د دې لامل کیږي چې فینایل الانین تایروزین ته تبدیل نشي او د فینایل الانین امینو اسید سویه په داخل د وضعیت کې لوړه شي. دغه ستونزه او ناروغي یو تعداد نښې نښانې لري چې له همدغې نښې نښانو څخه بیا موږ کولی شو په تشخیص کې هم ګټه واخلو. یوه نښه دا ده چې چون د فینایل الانین امینو اسید هغه تایروزین ته نشي تبدیلیدلی، دغه مرحله هغه بلاک کیږي. دا د دې لامل کیږي چې خپل د فینایل الانین سویه له خپل نارمل حالت څخه په داخل د وضعیت کې لوړه شي. عام کېدلی شي چې تر 10 چنده پورې له خپل نارمل حالت څخه د فینایل الانین سویه په داخل د وضعیت کې لوړه شي. دوهمه نښه د ناروغۍ دا ده چې چون تایروزین یو غیر ضروري امینو اسید دی او له فینایل الانین څخه سنتیز کیږي او دغه د سنتیز پروسه بلاک شوې ده، دا د دې لامل کیږي چې تایروزین سنتیز نشي، نو د تایروزین سویه هم په دغه ناروغانو کې له خپل نارمل حالت څخه ټیټیږي. اوس چې د فینایل الانین سویه له خپل نارمل حالت څخه لوړه شوې، چون فینایل الانین امینو اسید دی په داخل د وضعیت کې ذخیره کیږي نه، یا به د پروتین په سنتیز کې برخه اخلي یا به د نورو نایتروجني مرکباتو په سنتیز کې برخه اخلي، مثلا غیر ضروري امینو اسیدونه پیورین، پایرمیدین، پورفایرین، او یا هم فینایل الانین امینو اسید باید په کټابولیزم باندې ورسیږي. څرنګه چې سویه په داخل د وضعیت کې لوړه ده، نو د دې کټابولیزم صورت نسی، کټابولیزم هم له خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. د فینایل الانین په نارمل شکل سره د ترانس امینز انزایمونو په واسطه باندې چې یو مالیکول یا یو ګروپ د امین هغه فینایل الانین ته انتقالوي، هغه فینایل پایرویټ ته تبدیلیږي او فینایل پایرویټ د ډی هایدروجنیز انزایمونو په واسطه باندې فینایل لیکټیټ ته تبدیلیږي او یا هم ډیکاربوکسیلیشن یې صورت نیسي، د کاربن ډای اکساید په شکل باندې د هغې کاربوکسیل ګروپ ورڅخه جدا کیږي او فینایل اسیټیټ ته تبدیلیږي. په نارمل میتابولیزم کې د فینایل الانین لومړی ترانس امینیشن صورت نیسي، فینایل پایرویټ ته تبدیلیږي، له هغې څخه وروسته فینایل لیکټیټ ته او یا هم کېدلی شي فینایل اسیټیټ ته. څرنګه چې په فینایل کیټونیوریا ناروغۍ کې د فینایل الانین سویه له خپل نارمل حالت څخه لوړه ده، نو د دې میتابولیزم او کاتابولیزم هم له خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. کله چې میتابولیزم له خپل نارمل حالت څخه لوړ شي، نو دا د دې لامل کېږي چې ټول هغه مالیکولونه چې هغه د میتابولیزم بین البیني مالیکولونه دي، د هغې سویه هم د خپل نارمل حالت څخه په داخل د وضعیت کې لوړیږي. نو د فینایل کیټونیوریا ناروغۍ بله نښه دا ده چې د فینایل لیکټیټ، فینایل پایرویټ او یا هم فینایل اسیټیټ هغه له خپل نارمل حالت څخه په داخل د وضعیت کې د هغې سویه لوړیږي. دغه میتابولیټونه یا د میتابولیزم بین البیني مرکبات چون په داخل د وضعیت کې سویه له خپل نارمل حالت څخه لوړه ده، د یورین یا ادرارو په واسطه باندې له وضعیت څخه خارجي یا اطراح کیږي. کله چې اطراح په ادرارو کې صورت نیسي، دغه مالیکولونه ادرارو ته یو خاص یو ځانګړی بوی ورکوي
چې دغه بوی د موسی بوی په نامه باندې هم یادېږي او دغه موسی بوی د ادرارو هم د همدغه ناروغۍ یو نښه ده. دغه ناروغان یو تعداد اعراض او علایم هم لري. دغه د اعراض او علایمو څخه یو عمده ستونزه ده چې دغه ناروغان intellectual disability لري، یعنی د دوی هغه ذکاوت او د دوی هغه د تفکر او د فکر سویه هغه ل خپل نارمل حالت څخه ټیټیږي، یعنی د دوی ذکاوت د خپل نارمل شکل اندازه باندې نه وي، همدارنګه د دوی وده او نمو د دوی پرمختګ هم ل خپل نارمل حالت څخه وروسته وي. دغه ناروغان مایکروسیفلی لري. مایکروسیفلی په دې معنی باندې چې د دوی سرونه د خپل نارمل حالت څخه واړه وي او د هغې لامل دا دی چې چون دغه میټابولیکي یا د میټابولیزم بین البیني مالیکولونه چې تولیدېږي دا په مرکزی عصبي سیستم کې مداخله کوي او د هغې فعالیت خپل نارمل حالت کې نه پاتې کیږي. دوهم دا دی چې تایروزین امینو اسید هغه د مختلفو تعاملاتو په واسطه باندې ډوپامین ته تبدیلیږي، نار اپینفرین ته تبدیلیږي چې دا درې وړه نیورو ترانسمیټرونه دي. او چون د تایروزین امینو اسید سویه ل خپل نارمل حالت څخه لوړه ده، نو نشي کولای چې دغه نیورو ترانسمیټرونه چې په عصبي حجرو کې باید سنتیز شي او خپل فعالیت تر سره کړي په پوره اندازې سره نه سنتیز کیږي او دا د دې لامل کیږي چې عصبي حجرې هغوی خپل فعالیت په نارمل شکل سره تر سره نه کړي او د ذکاوت کمبود، د ودې او د نمو د هغې ستونزې، همدارنګه مایکروسیفلی دا ټول په دې کې داخل دي. یو بل ستونزه په دغه ناروغانو کې هغه هایپوپیګمنټیشن دی، یعنی دغه ناروغان د هغوی رنگ، د جلد رنگ، د ویښتو رنگ ل خپل نارمل حالت څخه تت او ضعیفوي او د هغې لامل هم دا دی چې د تایروزین امینو اسید څخه میلانین سنتیز کیږي چې تور رنګه پولیمر دی، په میلانوسایت کې سنتیز کیږي. دغه د میلانین پولیمر زموږ او تاسې ویښتو ته، زموږ او تاسې جلد ته رنګ وربخي او په دغه ناروغانو کې چون تایروزین امینو اسید په کافي اندازې سره موجود نه وي، دا د دې لامل کیږي چې میلانین کم سنتیز شي او کله چې میلانین کم سنتیز کیږي دا د دې لامل کیږي چې په دغه ناروغانو کې هایپوپیګمنټیشن یا د رنګ تتوالی او ضعیفوالی ولیدل شي. که چیرې وغواړو چې دغه ناروغي تشخیص کو، هماغه نښې نښانې چې مخکې مو یادونه وکړله د دغې ناروغۍ په تشخیص کې موږ سره ګټه کوي. مثلا د دغه ناروغانو په پلازما کې، د دغه ناروغانو په ادرارو کې او په انساجو کې د فینایل الانین امینو اسید سویه ل خپل نارمل حالت څخه لوړیږي او ان کېدلی شي تر 10 چنده پورې لوړه شي. همدارنګه د دغه ناروغانو د تایروزین امینو اسید سویه ل خپل نارمل حالت څخه ټیټوي. د فینایل لاکټیټ، فینایل پایرویټ، فینایل اسیټیټ چې د میټابولیزم د فینایل الانین د میټابولیزم بین البیني مرکبات دي، د دوی سویه هم ل خپل نارمل حالت څخه لوړیږي. ولی د دغه ناروغانو تشخیص باید ژر صورت ونیسي، یعنی کله چې ماشوم زیږیږي وروسته تر 4 ساعتونو څومره چې ژر کېدلی شي باید د دغه ناروغانو تشخیص صورت ونیسي. مخکې له 4 ساعتونو چې کله ماشوم زیږیږي، یعنی په لومړیو 4 ساعتونو کې موږ تشخیص باید ونکړو او د هغې لامل دا دی چې موږ ته دغه تشخیص کاذبه نتیجه راکوي. یعنی کاذبه نتیجه په دې معنی باندې ناروغ به ناروغي لري ولې موږ او تاسو ته ناروغي نشي تشخیص کېدلی او د هغې لامل دا دی چې کله چې د فینایل الانین سویه په ناروغانو کې یا په دغه ماشومانو کې لوړیږي، د مور د پلاسینټا په واسطه باندې هغه د اضافي فینایل الانین د دوی له وینې څخه یا د دوی له وجود څخه دفع کیږي. نو که چیرې موږ په لومړیو 4 ساعتونو کې د دوی ټیسټ وکړو او د تشخیص پروسیجرونه مخکې ویسو، نو په دوی کې د فینایل الانین سویه موږ او تاسو ته نارمل ښودل کیږي، چون د مور د پلاسینټا په واسطه باندې هغه اضافي برخه یا اضافي سویه هغه دفع کیږي. نو په لومړیو 4 ساعتونو کې موږ د دوی تشخیص باید ونکړو او له لومړیو 4 ساعتونو څخه وروسته څومره چې ژر کېدلی شي باید د هغې تشخیص صورت ونیسي، ځکه چې فینایل الانین امینو اسید هم یو ضروري امینو اسید دی، موږ ته باید د هغې تشخیص وشي. تو هم دا دی چې چون د فینایل الانین امینو اسید څخه د تایروزین امینو اسید سنتیز کیږي
او په دغه ناروغانو کې د ټایروزین امینو اسید چې غیر ضروري امینو اسید د په نارملو خلکو کې نه سنتیز کیږي نو د ټایروزین امینو اسید هم د دغه اشخاص او د دغه ناروغانو لپاره هغه ضروری حسابيږي ځکه نه سنتیز کیږي په داخل د وضعیت کې نو څومره چې ژر کولای شو باید تشخیص وکړو ترڅو ټایروزین د خلکو ته هم په نارمل اندازې سره ورسیږي او فینایل الانین هم د هغې کومې ستونزې چې رامنځته کیږي د هغې ستونزو څخه هم مخنیوی وشي او د دغه ناروغۍ تشخیص کېدلی شي مخکې له پیدایښت څخه هم صورت ونیسي چون یو میوټیشن دی د فینایل الانین هایدروکسیلیز انزایم د په جین کې او دغه میوټیشن کېدلی شي تقریبا 100 ډوله میوټیشن صورت ونیسي ول دغه میوټیشن کېدلی شي مخکې له زیږیدو څخه په ماشومانو کې تشخیص شي او دغه تشخیص هم امکان لري دغه ناروغي مو کولای شو تداوی کو ولې کومه ځانګړې دوا د دې لپاره شتون نه لري چې موږ وایو دغه دوا سره دغه ناروغان تداوی کېدلی شي د تداوی عمده لارې دا ده چې د فینایل الانین امینو اسید سویه په دغه ناروغانو کې موږ ټیټه کو یعنی فینایل الانین امینو اسید یو ضروري امینو اسید دی او هغه دوی له خوراک څخه اخلي نو داسې یو خوراکي رژیم باید دوی ته آماده شي یا داسې خوراکي توکي باید دوی واخلي چې په هغه کې د فینایل الانین امینو اسید سویه موږ ته معلومه وي ترڅو له خپل نارمل حالت څخه هغه لوړ نشي قطعا ور باندې فینایل الانین امینو اسید نشو قطع کولای ځکه د فینایل الانین امینو اسید ضروري امینو اسید دی د نارمل پروتینونو او د نارمل ودې لپاره هغه دوی لپاره اړین دی نو د فینایل الانین امینو اسید سویه په خوراکي توکو کې باید کنټرول شي دا چې په کومه اندازه فینایل الانین امینو اسید دغه ناروغان ته ورکول شو دا د هر ناروغ د هغوی د وضعیت د زغمولو پورې اړه لري یعنی دغه ناروغان څومره کولای شي فینایل الانین امینو اسید وزغمي څومره اندازه باندې فینایل الانین امینو اسید اخیستنه شي چې د هغوی په وینه کې د فینایل الانین امینو اسید سویه کتل کیږي پر دغه اساس او پر دې بنسټ دغه ناروغان ته د فینایل الانین امینو اسید سویه اندازه هغه برابرېږي همدارنګه دغه ناروغانو ته باید میوه غلې او دانې سبزیجات په کافي اندازې سره ورسیږي یو خبرې ته باید متوجه وو او هغه دا چې د دغه ناروغانو تداوی یعنی د فینایل الانین امینو اسید کمول او د هغې کنټرول باید په لومړیو 2 تر 10 ورځو کې صورت ونیسي ځکه د فینایل الانین امینو اسید هم یو ضروري امینو اسید دی او لدې څخه چې ټایروزین سنتیز کیږي او په دغه ناروغانو کې نه سنتیز کیږي نو د دغه ناروغان لپاره د ټایروزین امینو اسید هم یو ضروري امینو اسید حسابيږي نو څومره چې ژر کېدلی شي د نارمل گروث لپاره یا د نارمل ودې او نمو لپاره د نارمل پروتینونو د سنتیز لپاره باید ټایروزین هم دغه ته ورکړل شي د خوراک له لارې نو څومره چې ژر کېدلی شي باید تداوی شروع شي ترڅو نارمل گروث او نارمل سنتیز د پروتینونو هغه صورت ونیسي همدارنګه دغه ناروغانو په خوراکي رژیم کې باید له اسپارټم څخه هم جلوګیری او مخنیوي وشي ځکه اسپارټم یو خوږونکې ماده ده چې اکثره وخت په خوراکي توکو کې د هغوی د خوږولو لپاره کاریږي اسپارټم چې کله په داخل د وضعیت کې په میټابولیزم باندې رسیږي هلته هم د فینایل الانین امینو اسید ترې سنتیز کیږي یا ترلاسه کیږي نو دغه ناروغان چون ډیر فینایل الانین امینو اسید نشي زغملای باید د اسپارټم مواد هم دغه خوراکي رژیم څخه لري شي یو بل ناروغي چې د امینو اسیدونو په میټابولیزم کې رامنځته کیږي هغه د البینیزم په نامه باندې یادېږي د البینیزم ناروغان موږ او تاسو په خپل ټولنه کې ډیر لیدل شو دا هغه ناروغان دي چې د دوی ویښته د دوی جلد د دوی سترګې ټول بیرنګ وي یعنی سپین تک سپین رنگ باندې لیدل کیږي او زموږ او تاسو په ټولنه کې هم شتون لري دغه ناروغي هم د یو انزایم د عدم فعالیت څخه یا د هغې د ډیفیشنسي څخه او یا هم د هغې د نشتون له امله رامنځته کیږي کچېرې د ټایروزین امینو اسید نارمل میټابولیزم ته وګورو یو د میټابولیزم له لارو څخه دا ده چې د ټایروزین امینو اسید د ټایروزینیز انزایم په واسطه باندې ډای هایدروکسی فینایل الانین ته تبدیلیږي بیا ډای هایدروکسی فینایل الانین د ټایروزینیز انزایم په واسطه باندې ډوپاکوینون ته تبدیلیږي او د ډوپاکوینون ډیکاربوکسیلیشن صورت نیسي نه د کاربوکسیل ګروپ د کاربن ډای اکساید په شکل باندې له هغې څخه جدا کیږي انډول کوینون ته تبدیلیږي او د انډول کوینون پولیمرایزیشن صورت نیسي یعنی د دې ډیر مالیکولونه یو بل سره یوځای کیږي
او یو تور رنګه مالیکول جوړوي یا تور رنګه پولیمر جوړوي چې دغه تور رنګه پولیمر د میلانین په نامه باندې یادېږي. دغه پروسه په میلانوسایت کې صورت نیسي او بل اخره میلانین هلته سنتیز کېږي او میلانین هغه تور رنګ دی چې زمونږ او تاسې جلد ته زمونږ او تاسې ویښتو ته او نور برخو ته هغې ته رنګ وربخي. د البینزم ناروغان هغوی په ټایروزینیز انزایم کې ستونزه لري. دغه انزایم خپل فعالیت نشي تر سره کولای یا هم شتون نه لري ترڅو خپل فعالیت تر سره کړي. دا د دې لامل کېږي چې په دغه ناروغانو کې د میلانین پولیمر هغه سنتیز نشي او بل اخره د دوی جلد د دوی سترګې د دوی ویښته هغه بې رنګه پاتې کېږي او د البینزم ناروغي پکې رامنځته کېږي. دغه ناروغان ویژوال ډیفیکټ لري یعنی دوی په لیدلو کې هم ستونزې لري او همدارنګه دغه ناروغان فوټوفوبیا هم لري یعنی د نور او د رڼا څخه دوی تیښته اختیاروي. ځکه دوی چې کله سترګې د لمر وړانګو په مقابل کې یا د نورو وړانګو په مقابل کې یا د رڼا په مقابل کې خلاصوي د دوی سترګې د هغې په مقابل کې مقاومت نشي کولای او بل اخر دوی د رڼا څخه تیښته کوي. همدارنګه دغه د البینزم ناروغان دوی جلدي سرطان ته خصوصا هغه سرطانونه چې د یوې شعاعو له امله رامنځته کېږي د لمر څخه یا د نورو شعاعو څخه د هغې لپاره هم ډېر مساعد دي او په دوی کې سرطانونه ژر رامنځته کېږي. ځکه د لمر په وړانګو کې چې کومې یوې وړانګې دي هغه د دې لامل کېږي چې د ټایروزینیز انزایم فعالیت پیل کړي یعنی دغه انزایم فعالوي او د ټایروزینیز انزایم چې کله فعال شي بالاخره میلانین سنتیز کېږي. که چیرې موږ هغه په خپله ټولنه کې هم هغه وګړو ته وګورو چې هغوی د لمر سره ډېر مخ کېږي یا لمر ته ډېر سروکار وي هغوی جلد نسبتا تور وي یا هم خپل جلد په نظر کې ونیسو هغه برخې زموږ او تاسې د بدن چې هغه د لمر سره ډېرې مخ کېږي مثلا لاسونه او یا نورې برخې هغه نسبت زموږ او تاسې نور جلد او نور برخو ته رنګ نسبتا تور وي او لامل دا دی چې د لمر وړانګې د دې لامل کېږي چې ټایروزینیز انزایم فعالیت پیل کړي او بالاخره میلانین سنتیز شي او میلانین خپله تور رنګ دی چې زموږ او تاسې جلد ته رنګ وربخي سترګو ته همدارنګه ویښتو ته. نو په یو شکل سره د یوې شعاعو او د هغې د وړانګو په مقابل کې موږ او تاسو ته مقاومت راکړي ترڅو موږ په سرطان باندې مبتلا نه شو او دغه ناروغان هغوی د یوې شعاعو په واسطه باندې ژر په سرطان مبتلا کېږي ځکه د ټایروزینیز انزایم په دوی کې وجود نه لري په نارمل شکل سره فعالیت نشي کولی بالاخره سرطان باندې مبتلا کېږي. دغه ناروغي اټوزومل ریسیسیو ناروغي هم کېدلی شي اټوزومل ډومیننت هم کېدلی شي او ایکس لینک هم وي یعنی بعضی وخت کې په ایکس کروموزوم باندې قرار نسی او ځینې وخت کې په مغلوب الیل باندې وي او ځینې وخت کې کېدلی شي په غالب الیل باندې هم څنګه وي موجوده وي. په ټولو حالاتو کې په دغه ناروغانو کې ستونزه رامنځته کېږي. یوه بله ناروغي چې د امینو اسیدونو په میتابولیزم کې رامنځته کېږي هغه د هوموسیسټین یوریا په نوم باندې یادېږي. هوموسیسټین یوریا دغه ناروغي هم اټوزومل ریسیسیو ناروغي ده. دا چې اټوزومل ریسیسیو څه شی دی ګوره که چیرې دغه جوړه په نظر کې ونیسو دوی د دغه جین لپاره یا د هر جین لپاره دوه الیلونه لري. یو الیل یې غالب دی مثلا یو یې مغلوب دی چې غالب په لوی ار سره او مغلوب په کوچني ار سره لیدل کېږي. د دغه اولادونه یو تعداد اولادونه هغوی دواړه الیلونه هغه غالب اخلي او دا هغه خلک دي چې دوی نه د مرض انتقالونکي دي او نه د مرض اخته کېدونکي دي. یعنی کله چې موږ وایو چې اټوزومل ریسیسیو ناروغي ده یعنی ستونزه په مغلوب الیل کې ده او دا خلک مغلوب الیل نه لري. ولی کله چې وایو چې هم اټوزومل ډومیننت ناروغي ده لکه په البینزم کې چې هغوی هم کېدلی شي په مغلوب الیل کې ستونزه ولري او هم کېدلی شي په غالب الیل کې ستونزه ولري نو هغوی بیا په دواړو حالاتو کې مبتلا کېږي. ولی کله چې یو ناروغي اټوزومل ریسیسیو وي دا په دې معنی باندې چې ستونزه یوازې په مغلوب الیل کې ده نو هغه اولادونه چې هغوی دواړه الیلونه غالب اخلي نه هغوی د مرض انتقالونکي دي او نه هغوی په مرض باندې اخته کېږي. یو تعداد اولادونه کېدلی شي یو غالب الیل واخلي یو مغلوب الیل واخلي چې دغه تعداد وګړي چون دوی یو غالب الیل لري او غالب الیل کې ستونزه نشته نو په نارمل شکل سره دوی انزایم سنتیز کولی شي او کوم ستونزه پکې او اعراض ولې پکې نه لیدل کېږي. ولی انتقالونکي د مرض دي
ځکه چې دوی مغلوب الیل هم لري په مغلوب الیل کې ستونزه ده ولې هغه اولادونه چې دواړه الیلونه هغه مغلوب اخلي او دغه ستونزه هم د مغلوب الیل څخه ده نو دغه اولادونه هم په مرض اخته کیږي او اعراض او علائم ښيي او هم کېدلی شي د ناروغۍ انتقالونکي اوسي د هوموسیسټین یوریا ناروغي ومویل یو اټوزومل ریسیسیو ناروغي ده په دغه ناروغانو کې کچېرې د میثیونین امینو اسید میټابولیزم په نارمل شکل سره موږ په نظر کې ونیسو د میثیونین امینو اسید څخه هوموسیسټین سنتیز کیږي او له هوموسیسټین څخه د سیسټاثیونین بیټا سنتیز انزیم په واسطه سیسټاثیونین سنتیز کیږي او سیسټاثیونین بیا سیسټین ته چې یو غیر ضروري امینو اسید دی هغه تبدیلیږي هغه ناروغان چې هوموسیسټین یوریا لري دغه ناروغان په دغه سیسټاثیونین بیټا سنتیز انزیم کې ستونزه لري یا دغه انزیم یې نه سنتیز کیږي یا فعالیت نشي کولای یا د هغې کمبود وي او دا د دې لامل کیږي چې هوموسیسټین چې د میثیونین چې یو ضروري امینو اسید دی له هغې څخه ترلاسه شوی دی هوموسیسټین بالاخره سیسټاثیونین او سیسټین ته نشي تبدیلیدلی نو د دې لامل کیږي چې هوموسیسټین امینو اسید په داخل د وضعیت کې له خپل نارمل حالت څخه لوړ شي او د هوموسیسټین یوریا ناروغي رامنځته کیږي د دغه ناروغانو یو تعداد اعراض او علائم هغه کول شي ووینو یو له اعراض او علائم څخه دا دی چې دغه ناروغان اکټوپیا لینټس لري مختلف لاملونه د دې سبب کیږي چې د یو ناروغ د هغوی د سترګو لینز ل خپل نارمل موقعیت څخه تغیر وکړي یو له دغه لاملونو څخه هغه د هوموسیسټین یوریا ناروغي ده چې دغه ناروغانو کې د هغوی د سترګو لینز ل خپل اصلي موقعیت څخه یا ل خپل نارمل موقعیت څخه داخل ته ځي او لاندې انتقالي یعنی ل خپل موقعیت څخه یو اندازه ټیټ وي او ل خپل موقعیت څخه یو اندازه داخل کوي نو دغه حالت ته اکټوپیا لینټس ویل کیږي همدارنګه د دغه ناروغانو سکلیټ هم په نارمل حالت کې نه وي د دوی د بدن عضوې له خپل نارمل حالت څخه اوږدې وي د دوی ګوتې له خپل نارمل حالت څخه اوږدې وي همدارنګه د دوی ذکاوت کې هم ستونزه وي نارمل ذکاوت نه لري نارمل تفکر نشي کولای دوی انټلیکچوال ډیسابیلیټي هم لري همدارنګه دوی د نارمل پرمختګ لپاره د نارمل ودې او نمو لپاره هم ډېر ستونزې کېدلی شي د هغې سره مخ شي بل ستونزه چې په دغه ناروغانو کې لیدل کېږي هغه ترومبوزیس یا د وینې تحسر او کلاټ کېدنه ده چې دغه د وینې ترومبوزیس د همدې لامل کېدلی شي چې دغه ناروغان مخکې له وخت څخه هم مړه شي دغه ناروغي هم موږ کولی شو تداوی کو او تداوی هم کوم ځانګړې دوا نه لري ولې یوازې دا ده چې د میثیونین امینو اسید چې یو ضروري امینو اسید دی له هغې څخه سیسټین هوموسیسټین سنتیز کېږي یا ترلاسه کېږي دغه د میثیونین امینو اسید باید د دوی په خوراکي رژیم کې کم شي ل خپل هغه اندازه باندې چې موږ یې نارمل وګړو ته ورکوو یا نارمل وګړي اخیستلی شي دوی چون نشي زغملی نو د میثیونین امینو اسید سویه په خوراکي رژیم کې باید هغه کم شي یو تعداد ناروغان هغوی د ویټامین بي شپږ سره هم ځواب ورکوي چې انزایمونه ښه فعالیت شروع کوي ولې یو تعداد ناروغان بیا د ویټامین بي شپږ سره هم ځواب نشي ورکولی همدارنګه ویټامین بي 12 فولیک اسید هم دغه ناروغانو ته موږ د سپلیمنت په شکل باندې ورکولی شو یو بل ناروغي چې د امینو اسیدونو په میټابولیزم کې لیدل کېږي هغه د الکپټن یوریا په نوم باندې یادېږي الکپټن یوریا دغه ناروغي هم د یو انزایم د ډیفیشنسي څخه رامنځته کېږي انزایم نشي کولای چې په خپل نارمل شکل سره خپل وظیفه مخته یوسي او یا هم په د انزایم په فعالیت کې یا د هغې په سنتیز کې ستونزه وي یا کم تولیدېږي بالاخره د دې سبب کېږي چې الکپټن یوریا ناروغي هغه رامنځته شي که چیرې د فینایل الانین امینو اسید نارمل میټابولیزم په نظر کې ونیسو یا ټایروزین ته تبدیلیږي چې له ټایروزین څخه کېدلی شي مینالین ته تبدیل شي او یا هم دا چې په کټابولیزم باندې رسیږي تر څو له هغې څخه انرژي ترلاسه شي نو فینایل الانین ټایروزین ته تبدیلیږي او ټایروزین څخه بیا کېدلی شي هایدروکسي فینایل پایرویک اسید ترلاسه شي او هایدروکسي فینایل پایرویک اسید هغه هوموجنټیسیک اسید ته تبدیل شي او هوموجنټیسیک اسید بالاخره د هوموجنټیسیک اسید اکسیډیز انزایم په واسطه باندې بالاخره کاربن مختلفو مرحلو کې کاربن ډای اکساید اوبو او انرژي ته تبدیلیږي
فینایل الانین څخه ټایروزین او ټایروزین څخه بل اخره کاربن ډای اکساید او باوي انرژي. ولی د الکپټین یوریا ناروغان هغوی د هوموجنټیسیک اسید اکسیډیز انزایم کې ستونزه لري. دغه انزایم یا په دوی کې موجود نه دی یا خپل فعالیت په درست شکل سره نشي تر سره کولای او د دې لامل کېږي چې هوموجنټیسیک اسید هغه د میتابولیزم یا هم د کټابولیزم نورې مرحلې هغه تر سره کوي. بل اخر د هوموجنټیسیک اسید سویه په داخل د وضعیت کې د خپل نارمل حالت څخه لوړیږي او په یوریا کې اطراح کېږي چې له همدغه امله کېدلی شي دغه ناروغۍ ته هوموجنټیسیک اسید یوریا هم وایي. هوموجنټیسیک اسید یوریا چون په یوریا کې هوموجنټیسیک اسید هغه په یورینو کې اطراح کېږي. دغه ناروغان د دوی ستونزې دا دي چې دوی د مفاصلو التهاب لري، همدارنګه د مفاصلو اندازې له خپل نارمل حالت څخه لویوي او دغه ناروغان کرونوزیس لري په کارټلیج کې او په کولاجن کې چې په مفاصلو کې دغه جوړښتونه موجود دي او د مفاصلو د محکم کېدلو او د کلکوالي او د هغې د حرکت وظیفه په غاړه لري. اوکرونوزیس هغه حالت دی چې هوموجنټیسیک اسید په دغه کارټلیج کې یا هم په کولاجن کې ځای پر ځای کېږي، هلته تجمع پیدا کوي، د هغې اکسیډیشن صورت نیسي او دغه اکسیډیشن د دې لامل کېږي چې دوی تور رنګ ډوله مرکباتو ته تبدیل شي یا مالیکولونو ته او د مفاصلو کې تورې نښې یا تورې ټاپې یا تور خاپونه لیدل کېږي او دغه حالت اوکرونوزیس ویل کېږي. ولی دغه ناروغان چې د مفاصلو التهاب لري یا اوکرونوزیس لري دغه نښې نښانې او اعراض او علائم تر 40 کلنۍ پورې نه لیدل کېږي او کېدلی شي وروسته له 40 کلنۍ څخه په دغه ناروغانو کې ولیدل شي. یوه بله ناروغي چې په میټابولیزم د امینو اسیدونو کې رامنځته کېږي هغه د میپل سیرپ یورین ډیزیز په نامه باندې یادېږي. میپل سیرپ یورین ډیزیز ځکه ورته وایي چې د دوی د دغه ناروغانو ادرار هغه د میپل شربت په شکل باندې یا د دغه میپل شربت د بوی په رقم باندې بوی لري. میپل سیرپ یا میپل شربت یو ډول ونه د له هغې څخه شربت ترلاسه کېږي، خوږ شربت وي، د هغې بوی او د دغه ناروغۍ لرونکو د ادرارو بوی یو رنګ وي. د همدغه امله دغه ناروغۍ ته میپل سیرپ یورین ډیزیز ویل کېږي چې تقریبا په 115 نفرو کې په یو نفر کې دغه ناروغي لیدل کېږي او دغه ناروغي هم د یو انزایم د ستونزې له امله رامنځته کېږي او اوټوزومل ریسیسیو ناروغي ده، یعنی په مغلوب الیل کې قرار لري او هغه وګړي چې هغوی دواړه الیلونه مغلوب اخلي په هغوی کې لیدل کېږي. دغه ناروغي د هغه امینو اسیدونه چې د هغوی زنجیر منشأ وي لیوسین، ایزولیوسین او ولین د هغې په کټابولیزم کې رامنځته کېږي. کله چې دغه امینو اسیدونه په کټابولیزم باندې رسیږي په لومړي سر کې د ډي امینیشن صورت نیسي او د هغې مربوطه الفا کیټو اسیدونه ترلاسه کېږي او دغه الفا کیټو اسیدونه د برانچ چین کیټو اسید ډیهایدروجینیز کمپلیکس په واسطه باندې چې یو تعداد انزایمونو کمپلیکس دی د هغې په واسطه باندې بل اخره سوکسینایل کوې ته تبدیلیږي یا اسټایل کوې ته تبدیلیږي او بل اخره کرب سایکل ته داخليږي او انرژي ته تبدیلیږي. میپل سیرپ یورین ډیزیز لرونکي ناروغان دوی دغه انزایم کمپلیکس کې ستونزه لري، برانچ چین کیټو اسید ډیهایدروجینیز یا هم په خلاص شکل سره BCKD چې یو مایټوکاندریایي انزایم کمپلیکس دی. دغه انزایمونو کې ستونزه وي او دغه مربوطه الفا کیټو اسیدونه چې له لیوسین، ایزولیوسین یا هم له ولین څخه چې دغه ته برانچ چین امینو اسیدونه هم وایي له دې څخه ترلاسه کېږي، دوی نور د دوی کټابولیزم صورت نشي نیولی، د دې سویه په داخل د وضعیت کې لوړیږي او دغه انزایم چې موږ ورته د انزایمونو یو کمپلیکس وایو دوی دغه الفا کیټو اسیدونه اکسیډیټیو ډیکاربوکسیلیټ کوي، یعنی د دوی کاربوکسیل ګروپ هغه له دوی څخه جدا کېږي او دا خپله اکسیډای کېږي دغه انزایمونو په واسطه باندې او هغه بل اخره سوکسینایل کو او اسټایل کو او بل اخره کرب سایکل ته انرژي ته تبدیلیږي. په دغه ناروغانو کې په BCKD انزایمونو کې چې مایټوکاندریا انزایمونه دي په هغوی کې ستونزه وي او بل اخره دغه مرحله صورت نه نیسي او دا د دې لامل کېږي چې دغه د میټابولیزم بین البیني مالیکولونه هغه سویه په داخل د وضعیت کې لوړ شي او دغه مربوطه الفا کیټو اسیدونو سویه چې لوړیږي یا د میټابولیزم بین البیني
مرکباتو سویه چې په داخل د وجود کې د دوی لوړیږي دا د دماغ په دنده کې مداخله کوي او د دې سبب کیږي چې هغوی په نارمل شکل سره وظیفه تر سره نه کوي بل اخره کېدل شي چې مربوطه الفا کیټو اسیدونه لوړیږي کیټو اسیدوزس په نغه ناروغانو کې رامنځته شي دغه د دې سبب هم کېدل شي چې په دوی کې استفراغات رامنځته شي د دوی عضلات په نارمل شکل سره زور نشي اخیستلی نارمل شکل سره کلکوالی نشي اخیستلی یا نارمل وظیفه نشي تر سره کولی همدارنګه د دوی عصبي حجرو کې هم ستونزه رامنځته کوي چې نو مول دغه مالیکولونه په دماغي دنده کې مداخله کوي همدارنګه د دوی یورین او یا هم ادرار د میپل شربت په شکل باندې بوی اخلي دغه ناروغانو تداوی هم لکه د نورو ناروغي په څیر باندې د دوی په خوراکي رژیم کې په خوراکي توکو کې باید د هغه امینو اسیدونو چې هغوی منشعب زنجیر لري عبارت دی له لیوسین ایزولیوسین اولین څخه د هغه مقدار باید کم شي همدارنګه قطعا ور باندې دغه امینو اسیدونه نشو قطع کولای ځکه چې ضروري امینو اسیدونه دي د نارمل گروث لپاره یا د نارمل وده او نمو لپاره ترڅو پروتینونه په نارمل شکل باندې سنتیز شي د هغې لپاره اړین دي نو په یو کم مقدار سره محدود مقدار سره دغه امینو اسیدونه دوی ته ورکولای شو دا هغه ستونزې او ناروغۍ چې د امینو اسیدونو په میټابولیزم کې رامنځته کیږي له توجه مننه